الله الرحمن الرحیم د خوشحال خان خټک د ژوند او د شاعرۍ درېمه برخه درېمه حصہ د دې نه مخکې ویډیوګانو کې موږ د خوشحال بابا په ژوند باندې څه لږه ډېره روښنایي اچولې وه. د هغې نه علاوه د هغه اخلاقي شاعري او د هغه باره کې د پوهانو نظر هغه موږ ویلی. نن موږ د هغه د اخلاقي شاعرۍ نه علاوه چې کومه شاعري مطلب د عشقي شاعري د قام او د ملت شاعري د هغه په شاعرۍ کې کوم رنګ دی او کوم بوی دی نننی ویډیو کې به موږ په هغې باندې څه لږې ډېرې خبرې کوو. د هغې نه به څه لږ ډېر مثالونه ووایو. څنګه چې د خوشحال بابا په نور کلام کې معنوي خوبۍ شته نو دغسې په عشقي کلام کې هم معنوي خوبۍ شته. خو د هغه د عشقي شاعرۍ خصوصیت دا دی که چېرته هغه په خپله شاعرۍ کې د محبوبو هغه صفت کړی وي د هغه ښکلی بیان کړی وي خو خپل ځان یې ښکته نه دی راغورځولی. هغه خپله پښتونولي خپل غیرت او خپله بهادري هغې ورسره په پورته بوتلې ده او د هغې هغه اوچتوالی بیان کړی دی. ځکه چې حمزه بابا وایي چې حسن کو غرور لري وقار د مینې هم شته. حسن کو غرور لري وقار د مینې هم شته او ستا ګونجې په تندي کې زما ګونجې په شمله کې دي. او شاعرۍ یو څو مثالونه به موږ ووایو لکه خوشحال بابا د خپل یار صفت چې کوي نو هغه وایي چې زه ستا مخ ته ګورم زړه مې نه کېږي ګلزار ته. زه چې ستا مخ ته ګورم زړه مې نه کېږي ګلزار ته. ګل له شرم او خولي پرېږدي چې نظر کې ستا رخسار ته. خو د هغه په شاعرۍ کې ما چې څنګه وایي یو خبره دا اهمه وه چې هغه په شاعرۍ کې بزدلي او کمزوري نه خوښوي. هغه یو ځای کې وایي زه خوشحال کمزوری نه یم چې په ډار کم. زه خوشحال کمزور نه یم چې بډار کم په ښکاره نارې وهم چې خولې راکړه. او دارنګې په خپله واده باندې بیا ټینګ پاتې کېدو دپاره وایي که سر درومي له تنه نور به نه شي. که سر درومي له تنه نور به نه شي. د خوشحال چې د خپل یار سره میثاق دی او د عزم او د همت اظهار کوي نو وایي یا به سر د خپل ورمیک په وینو رنګ کم یا به سر د خپل ورمیک په وینو رنګ کم یا به ښکل کړم دغه ستا شونډې ملوکي. دارنګې د خوشحال بابا قامي او وطني شاعري د هغه د ادب ډېره یو اهمه برخه ده یو اهمه حصه ده. هغه که یو طرف ته د پښتو او د مغولو د سیاسي د کشمکش د تاریخ یو اهم باب دی نو بل خوا د پښتنو د تمدني معاشرتي حالات بیان او د هغه تنقید او تبصره هم ده. خوشحال بابا قامي شاعري خپل قام سره د مینې حب الوطنۍ ازادۍ خوددارۍ مړانې او اصلاحي رجحاناتو ډکه ده. د قام مینه هغه په قام د تنقید کولو نه منې کوي. هغه د خپل قام دپاره داسې شاعري کړې ده چې خپل قام یې غیرت راوستی دی په خپل قام کې جرأت راوستی دی او خپل قام هغه راپاروي چې هغوی خپل ترقۍ طرف ته خپل کومې لارې چې داسې دي چې په هغې باندې د قوم ترقي کېږي د هغه د وطن ترقي کېده د هغه د پښتون قوم په هغې باندې مخ په وړاندې تو نو هغه قسمه شاعري کړې ده او هغه خوبۍ چې دی نو هغې بیان کړي دي. د خوشحال بابا په شاعرۍ کې یو خبره چې کومه ډېره اهمه وه نو هغه دا وه چې هغه صرف د خپل قوم صفات نه دي کړي بلکې په هغې کې چې کومې ناکاره خوبۍ وي او کومو نه چې غوښتل چې د دې نه زما قوم منې شي نو هغې هم په هغې کې بیان کړي دي. لکه یو ځای کې وایي چې هر چاره د پښتون د مغول ښه ده هر چاره د پښتون تر مغول ښه ده اتفاق ورسره نشته ډېر ارمان که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. یا دا چې پښتانه واړه بدخوی دي کور په کور باندې غورځي دي یو چې سر کاندي په پورته بلې ووهي مغزي. نو دا د خوشحال بابا د شاعرۍ دا خوبي وه او دا خوی او دا امتیاز و چې هغه صرف د خپل قوم صفت نه دی کړی صرف د پښتنو صفات یې نه دي بیان کړي بلکې په هغې کې چې کومې خامۍ وي هغې هم بیان کړي دي. او د هغه مقصد دا و چې د دې د وجې د پښتنو کې چې دا کومې خامۍ دي دا د ځان نه وباسي او پښتانه مخ په ترقۍ باندې روان شي. د شاعرۍ یو بل اهم اړخ چې و نو د هغه په شاعرۍ کې د شاهین او د باز صفت چې و نو هغه ډېر زیات و او وجه دا وه چې د هغه خپل هم یو ښکاري و او شاهین او د باز خوبۍ داسې وي چې هغه د هغې نه ډېر زیات متاثره و. نو ځکه اکثر د باز صفت یې کړی دی نو وایي چې په شوکت لکه شهباز شه په همت لکه عنقا په شوکت لکه شهباز شه په همت لکه عنقا
لکه چېږه هسې مشه نه رنګ نه معنا. بل ځای وایي لکه باز په لوی ښکار زما نظر دی، لکه باز په لوی ښکار زما نظر دی، نه چې ګرځي ګونګټ نیسي باد خوراک یم. دغسې دې نه علاوه چې دی نو خپلو تابعدارو ته خپلو شاګردانو ته داسې نصیحت کوي چې زه هغه شی باشه چې ځای په سر درو وي، زه هغه شی باشه چې ځای په سر درو وي، نه لکه د کلي کارګه ګرځي غم د نسکه. دا چې دې نه علاوه وایي چې نه یو باز د سردرو نه ډېرې چرګې، نه یو باز د سردرو نه ډېرې چرګې، د ځنګلو زمری یو ګیدړ هزار. او د بخل او د شومتوب او د ذخیره اندوزۍ په مخالفت کې هم د باز ذکر کوي. نو وایي چې وهل خوړل خورول که هغه باز د یا شاهین دی، چې وهل خوړل خورول که هغه باز د یا شاهین دی، چې سوړې له وړي یا میږی دی یا فاره. نو دا د هغه د شاعرۍ یو بل اهم اړخ و چې هغه به په خپله شاعرۍ کې د باز ډېر زیات صفت کو. علاوه د خوشحال بابا یو بل اهم اړخ د شاعرۍ هغه دا و چې هغه د زر او د زور د پالیسۍ خلاف و. هغه یو ځای کې وایي چې نه به زما غوندې بل ننګیالی راشي، نه به زما غوندې بل جنګیالی راشي، خټک لا پرېږده په ترس جهان کې عجب که هسې فرهنګیالی راشي. دا د خوشحال بابا سلافه نه ده بلکې یو داسې حقیقت دی چې څومره وخت تېرېږي نو دنیا ته دې قایلېږي. هغه خدا ده چې نه یوازې په دروس افغان کې بلکې په درسته نړۍ کې هغه وخت هم او هغې نه پس هم د تاریخ په پاڼو کې یو داسې عظیم نابغه شخصیت نه وینو چې یو وخت شاعر ومي، ادیب ومي، عالم ومي، فلسفي ومي، حکیم ومي، سیاستدان ومي، جرنیل ومي، سردار ومي، ښکاري ومي. مطلب چې دا ټولې خوبۍ هغه په یو ځای کې په هغې راجمع شوي وي او داسې د مضبوطي قوت، ارادې، پوخ عزم او استقلال څښتن وي چې د قید و بند، د سختو، د جنګ، د هولناکو، د حکمرانانو د مخالفت او د خپل قوم د بېقدرۍ د لاسه مسلسل په مصیبتونو او ناکامو سره مخامخ وي. خو بیا هم هغه خپل همت نه دی بایللی او هغه په جار وایي چې په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره، په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره، یا به اخري ککری یا به کامران شي. دغه ننګیالی او دانه انسان چې څه محسوس کړي دی او څه یې لیدلي دي نو د هغې اظهار یې په دیانتدارۍ په خپل کلام کې کړی دی او د حق او صداقت بیرغ د قول او فعل وینا او عمل او د قلم او تورې په ذریعه مدام اوچت ساتلی دی. یو طرف ته که د قلم حقیقت نګاري ثاني نه لرلو نو بل طرف ته توره هم په میدان کې بې مثاله وه، یعنې یوازې د گفتار غازي نه بلکې د کردار غازي مو. دا د خوشحال بابا د ژوند باره کې یو څو خبرې وي. امید دی چې اوریدونکو به خوښې شوي وي. چینل لایک کوئ، سبسکرایب کوئ، ویډیو مخکې شیر کوئ. والسلام.